په افغانستان کې طالبانو د مسجد له یو ملا سره د ښځو ربړي جنسي اله نیولې ده. دغه د مسجد ملا دغه د ښځو جنسي ربړي اله چیرته پیرلې ده او څه یې پرې کول. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل خامخا سبسکرایب کړئ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د افغانستان په کاریزک کې د مسجد یو ملا امام چې په سکول کې استاد هم دی، طالبانو ورسره د ښځو یو ربړي جنسي اله نیولې ده. کله چې طالبانو له دغه مسجد ملا امام څخه پوښتنه وکړه چې دا دې له کوم ځای اخیستی، دغه د مسجد ملا په ځواب کې ورته وویل چې دغه جنسي ربړي اله مې د کاریزک په بازار کې له یو هلک څخه اخیستې ده. دغه د مسجد ملا وایي چې ما یو هلک د شریف په نامه په سکول کې ساتلی دی، له هغه هلک سره به مې همیش همدا غلط کار کول. دغه د مسجد ملا په خپلو خبرو کې وایي چې ما دغه د ښځو جنسي ربړي اله د دې په خاطر راوړې ده چې دا هغه هلک چې ما ساتلی هغه ته یې ورکړم او هغه ته ووایم چې ته له دغه جنسي ربړي الې سره غلط کار کوه او زه به یې له تا سره کوم. دغه د مسجد ملا په خپلو خبرو کې وایي چې ما سره په سکول کې د شریف نه علاوه 2 نور هلکان هم شته چې ما ورسره همدا غلط کارونه کړي دي او ورسره کوم یې. کله چې له ده څخه دغو طالب چارواکو پوښتنه وکړه چې ستا اوس موجوده د مسجد ملایي شته او که نه، ده په ځواب کې ورته وویل چې هو شته. زه اوس هم د کاریزک د ولسوالۍ څنګ کې مسجد کې د مسجد ملا امام یم او وایي چې د 1 کال څخه زه په دغه مسجد کې امامت کوم. دغه سړی په سکول کې هم استاد دی. طالبانو په سکول کې د ده په کمره باندې چاپه وهلې ده او ورسره دغه د ښځو ربړي جنسي اله ګیر کړې ده. ملګرو، دغه د مسجد ملا امام په دغه انټرویو کې نور هم داسې الفاظ ویلي دي چې دلته یې د ویلو نه دي. که غواړئ چې دغه د مسجد ملا امام دغه د انټرویو ویډیو په خپله واورئ او په خپله وګورئ چې دغه د ښځو جنسي ربړي اله یې څه کوله، له کوم ځای څخه یې پیدا کړه او نور یې څه الفاظ ویلي دي، نو موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به دغه ویډیو تاسو ته درولېږو، تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت هم وکړئ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.